السلام علیکم. زه یم اویس محمود او تاسو ګورئ اباسین خبر. نن پېښور نه تر کراچۍ پورې د متنازع پیکا اکټ حوالې سره ټول صحافیان چې دي هغه په احتجاج دي. زه یو پریس کلب کې موجود یم، د پېښور پریس کلب کې موجود یم. دلته ټول صحافیان په احتجاج دي. راځئ دې نه لږ تپوس کوو چې دا پیکا اکټ څه شی دی او دا صحافیانو دپاره څومره نقصاندی دی. ټول مخکې خپل تعارف وکړئ او دا پیکا اکټ څه شی دی، صحافیانو لپاره دا څومره نقصاندی دی. دې سره زما نوم کاشف الدین سید دی، د خیبر یونین آف جرنالست صدر یم. پیکا دا یو قانون دی او دا په 2016 کې منظور شوی او هغه وخت کې هم موږ صحافیانو د ټول پاکستان هغې په دې باندې اعتراض هم کړی و، دا یې مسترد کړی و، دې باندې احتجاج هم شوی او د هغه وخت حکومت هم دعوه چې یاره دا د فیک نیوز خلاف یا چې کوم غلط رپورټینګ کیږي یا د خلکو بې عزتۍ کیږي دا د هغې د مخنیوي دپاره دی. اوس یو ځل بیا په دغه قانون کې ترمیم وشو او هغې کې سزاګانې نور هم سختې شوې او د فیک نیوز په نوم باندې او د سوشل میډیا په نوم باندې دا قانون جوړ دی. خو په دې کې زموږ مطالبه دا ده چې یو خو دا قانون جوړ دی، د موږ سټیک هولډرزو په کار ده چې موږ په دې کې زموږ سره مشوره شوې او ډېر امکان دی چې کیدای شي چې دا قانون زموږ په مشوره سره د هغې نه نور هم ښه شوی. دویمه خبره دا ده چې که تاسو وایئ چې موږ د سوشل میډیا اکټیویسټ د هغې لار نیول غواړو، نو موږ ورته دا وایو چې سوشل میډیا باندې خلک کم کار کوي هغه صحافیان نه دي، بلکې هغه ځان له اوس یو مستقل انټیټي ده د سوشل میډیا انفلوئنسرز په نوم باندې. لکه تاسو صحافیان او سوشل میډیا انفلوئنسرز دا خلط ملت کوئ، نو دا تاسو زیاتې کوئ. دریمه خبره دا ده چې زموږ خدشه دا ده، بلکې زموږ اوس یقین ته رسېدلي چې د دې مطلب دا میډیا دباول دي، د صحافت مرۍ خفه کول دي او خلک د حقایقو نه د خبرولو چې کوم عمل دی د هغې نه ایسارول دي او حکومت په دا په خپلو ناقدینو خلاف استعمالوي، حکومت په دا د خپلو مخالفینو خلاف استعمالوي. لہذا دا قانون موږ مسترد کوو او زموږ مطالبه دا ده چې فوري طور دا قانون واپس واخیستل شي او که چیرې حکومت غواړي نو پکار ده چې صحافي تنظیمونه او صحافتي ادارو سره مشاورت وکړي او د هغې سره یو قانون جوړ. ټول مخکې خپل تعارف وکړئ او نن کوم احتجاج کېږي لګیا دی دې حوالې سره یو پیکا اکټ څه شی دی او صحافیانو دپاره څومره نقصاندی دی. ډېره مننه. زما نوم سیف الاسلام سیفي دی، زه د پېښور پریس کلب او د خیبر یونین آف جرنالست پخوانی صدر یم. پیکا اکټ بنیادي توګه باندې د صحافیانو د خبریالانو خلاف یا داسې په سرونو باندې لټکتی ہوئی تلوار دی چې هغې نه دا خدشه پیدا شوې ده چې هېڅ کله هم کله چې د حکومت یو خبر خوښ نه شي یا د هغې کانټنټ چې دی د حکومت خلاف وي، نو هغه صحافي د قانون لاندې چې دی هغې خلاف کاروی کولی شي. دی اوس دا خبره کوي چې دا خو اصل کې د یوټیوبرز خلاف دا او کم خلک چې سوشل میډیا باندې ډیلی خبرونه ورکوي د هغې خلاف دی. خو زما خیال دا دی چې دې کې نور صحافیان هم هغې ګیرول شي. خو مخکې ماضي کې هم داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې یو قانون هغه خو په عمومي توګه باندې جوړ شوی خو بیا د ریګولر کم جرنلسټان چې وو او خبریال چې وو د هغې خلاف دا استعمال شوی دی. نو دا د انتقامي کاروایي دپاره یو ټول او یو هتیار چې دی حکومت ته ځان لا پیدا کوي چې هر کله د دې یو کنټنټ خوښ ني یو صحافي خوښ ني نو دې لاندې هغه جرمانه کولی شي، هغه سزا ورکولی شي. ځکه خیبر یونین اف جرنالست نن د احتجاج وکړو چې تاسو دا واضحه کوي او دې کې چې دی ترامیم مزید راولي او کم چې باقاعده صحافیان دي یا چې کم مین سټریم میډیا د هغې کارکنان دي چې هغه دې نه بچ پاتې شي. مخکې خپل تعارف وکړئ او دې دا راته ووایئ چې متنازع د پیکا اکټ چې دی دا منظور شوی دی دا صحافیانو لپاره څومره نقصاندی دی دې حوالې سره. ډېره زیاته مهرباني. زما نوم لحاظ علي دی او د صحافت د شعبې سره تقریبا د تېرو 19 کال نه تړلی شوی یم. پېښور قبایلي سیمې دي ځایونو کې صحافت کومه. پیکا اکټ چې کوم دی په دې کې چې کوم ترامیم ریسنټلی چې کوم منظور شوي دي د هغې بنیادي مقصد په صحافیانو باندې خاص کر د هغوی په آزاد اظهار رایې باندې قوانین چې کوم دي هغه پابندۍ نه لګولي، خاص کر د سوشل میډیا په مد کې. دې وخت کې که موږ وګورو جرنل میډیا به چې کوم دی فار ایگزامپل هغې کې یو دا دغه دی چې سورس به ته د چا خلاف خبر نشي ورکولی، که خبر ورکړې ته به د هغه نه تپوس کې. دې نه علاوه د هغې سزاګانې چې کوم دي هغې باندې کول دي. الریډي دا قوانین په مختلفو شکلونو کې موجود خو د دې قوانینو استعمال
بنیادی مسله دا هغه دا ده چې دا به د سیاسي مقاصدو لپاره استعمالي. هر حکومت به دا د خپل مخالف د اواز دباولو لپاره او د خپل مخالف خبرونو د ختمولو لپاره د دې قانون سهارا لي. تاسو ته پته ده دغه رنګه انټي کرپشن یو لا هغه قانون چې کوم دی هغې تحت به 99% ملزمان به رها کېدل، خو د هغې باوجود به خلک جیلونه او دې ته واچولی کېدل. نو د دې پیکا په قانون کې هم بنیادي دغه ایشوز دي. کله هم چې یو قانون جوړی د هغې د سټیک هولډر سره د هغې پکار ده. یو صحافتي تنظیم سره په دې هکله رابطه نه ده شوې چې دا د صحافي تنظیمونو سره شوی، نو دا قانون به یو ډېر مؤثر وی. دې قانون کې د ټول نه غټ نقص چې کوم دی هغه د فیکټ چک دی. دویم چیز چې کوم دی په دل کې ریل نیوز دی، هغې لپاره په دې قانون کې څه نشته دی، خو صرف مخالف اواز دباول دی.